دا خیر او دا ښېګڼې یوه بېله نامونه ده خوارانو ته د مرستې یوه لویه وسیله ده 80 یا زیادتر خانه است اینجا. اکثر اوقات تو وقتا شده که ما بخی هیچ شو نداشتیم، نه در خانه و بود و نه از جای بسیار دور تا حدود 1 کیلومتر یا زیادتر یا پایینتر میرفتن و میادن به خیلی مشکلات به تفلکای خود خوشبختانه د دغه سا په افتتاح سره به وکولای شي چې د دغه سیمې له اتیاو څخه تر سلو پورې کورنۍ د پاکو اوبو له څښاک څخه برخمنې شي. چا همینجا قبلا زدگی بود ولی چای ما در حدود 1 سال کم زیاد میشه که خراب بود. زور مردم عالی قریه نمیشه چیزی کنه. خوارانو ته د مرستې یوه لویه وسیله ده. سلامونه قدرمنو لیدونکو، بشیر دریځ یم د ارواښاد حاجي منګل احمدزي خیریه بنسټ د خیریه مرستو د لړۍ پر دوام نن د لوګر ولایت مرکز د اونسپلا په سیمه کې د یوې سا د افتتاح د مراسمو شاهدان یو. دغه سا د دغه بنسټ د مشر حاجي محمد اکبر اتل په مالي مرسته بیا ځلي ترمیم شوې ده او په دغه سیمه کې تقریبا له اتیاو څخه تر سلو پورې کورنۍ د پاکو اوبو له نعمت څخه بې برخې وې چې خوشبختانه د دغې سا په افتتاح سره به وکولی شي چې د دغې سیمې له اتیاو څخه تر سلو پورې کورنۍ د پاکو اوبو له څښاک څخه برخمنې شي او وبه کولی شي چې پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د حاجي منګل بنسټ بله ډېوه ده خوارانو ته د مرستې یوه لویه وسیله ده. دا خیر او دا ښېګڼې یوه بېله نامونه ده خوارانو ته د مرستې یوه لویه وسیله ده. د هر چا په زړګي کې قایله ځای نیولی. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې د پاکو اوبو د کچې ټیټوالی ورځ تر بلې اوبه مخ په ښکته روانې دي او ورځ تر بلې په هره سیمه کې پاکو اوبو ته ډېره اړتیا لیدل کېږي. دا چې دغه سا مو افتتاح کړله او د دغه بنسټ له لوري افتتاح شوله او جوړه شوله ترمیم شوله، نو د دغه سیمې خلک هم ډېر خوشحاله دي چې له جملې څخه یو مشر حاجي صاحب له موږ سره دلته شتون لري. حاجي صاحب ستړی مه شئ، نوم دې راته ووایه او د دغه سا په اړه باندې دغه سیمې په اړه باندې که معلومات راکړئ چې دغه سیمې نه څومره خلک استفاده کوي دغه سا نه او څومره اړتیا ده ورته اوبو ته. تشکر از شما. ما از شما و تمام همکارایتان که در این بخش چا همراه ما همکاری کردین، به خصوص همین چیز آجیس مؤسسه خیریه جناب آجیس منگل احمدزی، از تمام امور کسایی که در این مؤسسه کار میکنه از اینا بسیار تشکر. و در حدود تقریبا 4 یا 5 ماه میشه که بیرون بود و احتیاجات مردم بسیار زیاد است. این مسجد به نام مسجد غوث الاعظم دستگیر و همین کوچه هم در حدود یگان 100 یا زیادتر خانه است اینجا. اکثر اوقات تو وقتا شده که ما بخی هیچ شو نداشتیم، نه در خانه بود و نه اینجا که میام بیرون بود. خصوصا این خانه که مقابل از این قرار داره، این بیچاره در خانه نه چای هم نداشت، اکثر اوقات از این خانه آب میگرفت. او دغه سیمې پاکو اوبو ته څومره اړتیا درلودله؟ سلام علیکم، سلام به تمام برادرای که در عالم مجلس هستند و محمد انور نام دارم، اهالی از قریه هستم. حدود تقریبا 35 سال میشه ما اینجا زندگی میکنیم. ضرورت خو اشد ضرورت ما کس آب است. بعدش هم که چا همینجا قبلا زدگی بود ولی چای ما در حدود 1 سال کم زیاد میشه که خراب بود. زور مردم عالی قریه نمیشه که جور کنن. شما دیگه 4 کار شما بخیر جور کردن از طرف مؤسسه خیریه حاجی صاحب منگل احمدزی، بسیار زیاد تشکر. یک لطف کلام کردن باقی ما به خاطر که یک مسجد جامع حساب کنیم، مسجد جامع تمام مردم از استفاده میکنه. دیگه در حدود 80 خانه شاید کم زیادتر هم است که یعنی ضرورت هم یا دارن که باید استفاده بکنن. ماشومان او مشکلات مثلا د کورو مشکلات تر لرې سیمو پورې تلل څومره حل شي؟ انشالله که تا یک حدود زیاده مشکلات ما حل شده. تفلک‌ها بسیار خوب دارن، کلشان اینجا موجود هستند، استاد هستند. یا صبح وقت
و دی نماز یک کم نوخترک می بودن برای پیشین دیگر از جای بسیار دور دور تا حدود 1 کیلومتر یا زیادتر یا پایینتر میرفتن و میآمدن. به خیلی مشکلات به تفلکای خود بودن، نمیتونستن دیگه. ان شاء الله که چه جور شده مشکلات می 80 70 خانه تا 100 خانه را ان شاء الله مشکل حل است. هر چا پسړګي کې قایل ځای ولای محمد اکبر اتل زرین المر پتورش پدا